السلام علیکم ملګرو افغانستان کې چې هلته ښه راغلاست خدای چې روغ او جوړ به ستاسو څخه جامین پتن یم نن تاسو ته د یو زاړه ماینینګ اپ په اړه معلومات درکومه د سیلیا ماینینګ اپ چې تاسو مخکې کیدای شي چا ما جوین کړي نو لومړی راځو یو خو پروژه چې د افریقایانو او افریقایانو چې کوم ایرډراپ یې ورکوي ایکسچینج یوازې خپل په هېواد کې په افریقا کې کار کوي دې قاطع نړیوال توګه یې کار نه کوي کوم ایرډراپ چې ورکوي نو یوازې پر ډیسک باندې لیست شو او ډېرو لږ کسانو ایرډراپ چې په ډیسک ته یې ویډرا کړې وه نو هغه خپل ایرډراپ ورڅخه واخیستی یا نور دغسې پاتې شول ایرډراپ یې نه واخیستی او بیا وروسته قیمت هم ډېر کښته شو بیا افریقایانو هغه پروژه پر یو بل چا باندې خرڅه کړله نو هغه بیا راولاړ شول سپلای مخکې د سیلیا د ډېر لږ و سپلای هم ورزیات کړي 100 بیلیونه یې کړي نو په دې خاطر هم باید وروسته قیمت ډېر لږ شو او هم یې وویل چې موږ د سره بېرته د اپ په دې کې ځینې اپډیټونه راولو او د سره خپل د پري ماینینګ ټوکنونه هم بیا خلکو ته ورکوو نور ماینینګ به هم پکې شروع شي او هغه کسان چې پاته وه ایرډراپ یې نه و ترلاسه کړی هغه هم کولی شي خپل دغه ایمیل د لارې خپل اکاونټ جوړ کړي او هلته ځینې شرایط لري د میاشتې څه ټوکن ورکوي نو هغه هم ترلاسه کولی شي نو راځو اوس د هغه په اړه دا طریقه یې درښیم چې څرنګه اکاونټ کې جوړ کړو که چیرې مو په زه مخکې په سیلیا کې اکاونټ جوړ کړی خو ډېر ښه دی خپل زاړه ټوکنونه به هم ورڅخه ترلاسه کوي په میاشت کې څه ډسپریشن د لاس باندې فیصد او دغه رنګه نوی ماینینګ هم ښکل کېږي نو نوی ماینینګ به د نوي ټوکن ترلاسه کړي لومړی چې کله پر لینک باندې کلیک وکړئ نو دا سیلیا اپ ته راځي پر هغه باندې لینک باندې به کلیک وکړئ پلی سټور ته مو بیایي په پلی سټور کې به تاسو اپ انتخاب کړئ په ګوګل پلی سټور او دغه اپ په انسټال کړئ سیلیا ګلوبل نو اوس په ټوله نړۍ کې کار کوي دغه اپ 21 MB اپ دی ته به انتظار وکړئ تر څو انسټال شي بیا به وروسته نوره پروسه ترسره کړو کله چې انسټال شو نو اوپن راوړي اوپن به کلیک وکړئ هلو سیلین دا رقم اپ ته راځي پر کنټینیو به کلیک وکړئ بیا پر کنټینیو کلیک وکړئ کنټینیو باندې به کلیک وکړئ هسې دا اعلان که درته راغلی په سیلیا ګلوبل به کلیک وکړئ اوس که چیرې تاسو مخکې اکاونټ درلودی بس آی هاف الریډي اکاونټ پر دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به خپل ایمیل ورته ولیکئ کوم ایمیل چې تاسو مخکې اکاونټ جوړ کړی و زه ایمیل ورته لیکم او gmail.com او پاسورډ ورته لیکم پاسورډ به ولیکئ پر ثانیان به کلیک وکړئ نو اوس دا دی ستاسو اکاونټ راخلاص شو زما په دې اکاونټ کې تقریبا دا دی 14 سیلیا راکړي دي دا تېر ایرډراپ څخه نو دلته به تاسو وګورئ د دوی دا انټرفیس هم داسې تور دی پروا نه کوي رابسئ دلته به پر ماین باندې کلیک وکړئ دا ماین بټن باندې به کلیک ووهئ کله چې پر ماین باندې کلیک وکړ دا د مترکې کومه علامه چې ده پر دې باندې به کلیک وکړئ نو اوس تاسو ته وایي پله خپل KYC وکړئ ځان باید ویریفای کړئ نو بیا نوی ماینینګ شروع کېږي نو په ده ویریفای باندې کلیک کوو دغه کوم پرې چې تاسو ته درکړي دا به اوس تاسو کاپي کړئ د ځان سره او پر نیکسټ باندې به کلیک وکړئ نو دغه پریزونه به د هغه مطابق دلته ورته سم کړئ نو بیا ستاسو والټ جوړېږي نو دا کار چې مو وکړئ بیا به نور سره سم کړو چې کله مو هغه خپل پریز هلته بیا پکې سم ورته ووهئ نو بیا تاسو ته بېرته داسې وویل دغه صفحه راخلاصېږي بېرته پر ماین باندې کلیک وکړئ او بیا پر مترکه باندې کلیک وکړئ نو دا دی ستاسو ماینینګ چالو شو په 4 ساعته کې تاسو کولی شئ چې دا خپل ماینینګ چالو کړئ پر ساعت باندې 450 پوینټه پر اور درکوي بوسټینګ هم کولی شئ د ریفر د لارې نو راځو بېرته دې څخه وځو 1300 پوینټه یې درکړل دلته به راشئ و ایرډراپ ته په ایرډراپ سیکشن کې شی نشته دا چې نوی ایرډراپ راځي بیا به ګورو او سټارټ ډیلي ماینینګ پر دې باندې چې کله کلیک وکړئ ډیلي ماینینګ مو شروع کړئ دا بیا هر ورځ راځي دا ځای شروع کوئ او دلته پر انوایټ باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو کولی شئ خپل لینک کاپي کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ نو بس خپل ملګري دعوت کولی شئ
او د هغه رنګه دلته پر کنیکټ ناو باندې کمیونټي سره پر میلستون باندې چې کله کلیک وکړئ میلستون چې کله کلیک وکړئ نو دا چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ دا تاسو پر هغه ورځ باندې پوینټونه درکوي. ویب 3 سیډلینګ نو دا چې دا څومره ورځې پرې کېږي په پروګرس کې دي بس بیا تاسو کولی شئ چې دا کلیم کړئ دا رقم او اچیومنټ یې بیا دې خوا ته ښکاره کوي. یو خو دا کولی شئ نور نو په دې کې داسې خاص شی نشته. اوس فعلا دغه سیلیان ټوکن چې دی دا 14% دانې سیلیا ټوکن دي. دا تاسو کولی شئ چې سټیک یې هم کړئ د میاشت لپاره. زه راځم په سټیک باندې کلیک کوم سټیک ناو باندې کلیک کوم د یوې میاشتې لپاره 50 ایکس دی د 2 میاشتو لپاره 200 ایکس پوینټ درکوي او د 9 میاشتو لپاره 500. نو زه دا د 2 میاشتو لپاره سټیک کوم 14 سیلیا ټوکن دي نو 14 باندې کلیک کوم سټیک باندې کلیک کوم د 2 میاشتو لپاره زما پوینټونه سټیک شوله او دا سیلیا ټوکن مې سټیک شو په دې بدل کې ماته پوینټونه راکوي. نو نور د دې څخه وژباله دا و د دې کوم پروسه. نور سوشل ټاسک دی تاسو کولی شئ ټویټر و ټلګرام دا جوین کړئ ورسره او د هغه رنګه نو دا هغه سیلیا دا پروسه وه. په دا کلیم چې کله کلیک وکړئ پر دې باندې تاسو ته پیریود ښیي چې تاسو خپل ټوکنونه په 25 او 10 تاریخ د هرې میاشتې ترلاسه کولی شئ دلته کلیم کولی شئ. نو دا هغه کلیم پیرود پروسه ده. د چا ټوکنونه پاته وه په دې ډول نور هم کلیم کولی شئ. نور نو داسې ایډراپو لپاره کولی شئ چې زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ همدارنګه واټساپ او ټلګرام یې هم جوین کړئ. یو دوه نور ایډراپونه د پای غوندې د ماینینګ پروسیجر لري نو هغه هم راغلي دي او ستاسو سره شیر کوم بیا نوې ویډیو باندې جوړوم. هیله ده چې هغه مو سره جوین کړي او دغه خپل سیلیا ټوکنونه که چیرې مو ماینینګ پرې کړی خو هغه خپل زوړ اکاونټ راخلاص کړي او که ماینینګ نو پرې کړی نوی اکاونټ جوړ کړي او سیلیا ماینینګ شروع کړي. نور نو ښه وخت والسلام.